یو دا دی چې قرآن شریف کې خدای پاک یو اعلان کړی دی، چیلنج یې ورکړی دی، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. دې خلکو له چیلنج ورکا چې که تاسو وایئ چې دا قرآن شریف د الله کتاب نه دی، ستا خپل دی، نو زه عربي یم، تاسو هم عربي یه، داسې تاسو دی جوړ کړي. نو چې خوند یې ونه کړ نو بیا وایي فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، زه د لسو صورتونو په شان جوړ. دا هم چیلنج شو، جوړ یې نه کړی شو. بیا ورته فرمایي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين. زید یو رکوټي صورت برابر صورت جوړ کړي، په ټولو کې پوټینی صورت کوثر دی د حروفو په اعتبار. تر ننه پورې د هغې یو رکوټي صورت برابر صورت جوړ نه کړی شي، نه به جوړ کړی شي. ولې؟ حضور پاک د خدای معجزه ورکړې ده، د معجزې مثال څوک نشي پیش کولی. حالانکه چیلنج چاته عربو او داسې خلکو ته چې په هغې کې د لبید غوندې او د کعب ابن زهیر او د امرؤ القیس غوندې خلک تېر شوي چې په ادب کې دنیا منلي دي، او شعرونه بیا جوړ کړل، قصیدې، او د بیت الله په دروازه به یې ټک والوي، داسې څوک جوړ کړي. بیت الله ته د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي، نو د هغې شعر به چا ماتولی نه شي. او قرآن رکوټي برابر صورت نه دوی جوړ کړی دی، نه جوړولی شي او نه به یې څوک قیامته پورې څوک جوړ کړي.